بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده چې ټول ملګري به ښه وي. زموږ سره بڑا سیاسي اتحاد صدر هاشم افریدي صاحب هم موجود دی او په داسې یوه اهمه او په نازکه موقع باندې په دغه قوم باندې د قوم د تکلیف د دوک درد غم او د عزت او د غیرت په مسله باندې زموږ بڑا سیاسي اتحاد یو غږ کوي. هغه نازکه او اهمه موقع ځکه ده چې د مونږ په تیرو سیمه کې د تیرو قومونو ته د کورونو د پرېښو اعلان د سرکار او سکیورټي فورسز طرفه شوی دی او دا اعلان بظاهره د څو الفاظو کې رغونډ شوه خبره، خو په حقیقت کې چې ته د سوونو کولو زوړ کور او پوره پټای دا ځان له یو ستر غټ امتحان دی. خو وسره چې بیا په سوونه کیلومتره لرې سفر کوي و ترانسپورت انتظام هم څه نه وي او دلته د رهایش انتظام هم نه وي او دا خبره یو ظالم نه وي بار بار شي، دا ډېر ستر بد وي. په دا باندې تیرو قومونو یوه ستره عظیمالشانه جرګه جلسه وکړله او یو ښکاره اعلان یې وکړو چې د کم عمل سکیورټي فورسز په موږ باندې د کورونو خولي کولو کوي دا نه منو. په سلسله کې تیرو سره د باړې سیاسي اتحاد او ټولو قومونو چې د ډېر وخت نه یې دا هلې ځلې دي هغوم یوه ستره اعلامیه او فیصله کړې ده چې د روانې جمعې په ورځ باندې به د ټولو پریدای قوم کشر او مشر د بوډۍ بازار لر جمع کیږي او ولته به په دا باندې خبره هم کیږي او بیا به اجتماعي د جمعې لمونځ موږ په دا روډ باندې کوو. دا خبره څومره اهمه ده، څومره سنګینه ده، څومره ضروري ده. تاسو په دا ویډیو کې وینو چې دستي 15 ساعت چې موږ د اوس نوستو د تیرو نه رابطه وشوله چې ولته د ماټر د توپې ګولې په کور غورځېدلې وو او پاکې هغه معصومه یې موږ تورسر یې یوه مورکې هغه بالکل په د سینه باندې زخمي شوې وه، دلته موږ ریسیو کړله. خو تاسو په دا ویډیو کې ګورو دا څومره ستره لمحه ده چې 4 غنټې سفر د زخمي په دا کم ګوډي کې کړی دی، په کم مشکل کې رسېدلی دی، په کمه ګرمۍ کې تر ورسېدل نو دغو هغه زخمي کېدل او په کور غم خو بېله خبره خو دلته رسول دا ډېر ستر امتحان دی. لهذا قوم که هغې مورکې د وینه ویني دغه مورکې د تکلیف ویني او د خاندان د غم مصیباتو د تکلیف ویني نو کومه انفرادي غم خو د هر سړي خپل وي، خو که به حیثیت قوم ته خفه کېږي دغې مورې دغې وینې پوښتنه کول صرف په دغه شکل کې دي چې ته روز یې دغې جمعې په ورځ باندې په کثیر تعداد سره دغه بازار ته روزو او دغه خبرې لون وکړو چې که سکیورټي فورسز دي که نور وسلوال خلک دي دا نه د اسلام جنګ کوي نه د ملک د سالمیت جنګ کوي، دا د موږ د وینو سودو چې دوی سر ته رسوي موږ دا خبره سر ته نه رسوو ورسره موږ په دا کې رکاوټ شو او موږ ولته پوره امن اوسېدل غواړو. سټیټ ذمهداري ده چې څنګه امن روکوي دغه خبرې پوره په دا قوم غږ کړی دی. موږ صدر صاحب نوست دی چې دا قوم روزي ورسره صرف یو گزارش کوو چې زورات په ورځ جمعې په ورځ دا غونډه ده په کور ده چې دا پریدای ټول قومونه دا څومره هم چې دلته قومونه ابود دي چې دا زورات په ورځ په قومونو کې غونډې وکړي او دغې جمعې ورځ له بوډۍ له د رتګ ټول انتظامات وکړي په یوه ځای رتګ د ګوډیو د اوبو وسره چونکې د ګرمۍ موسم دی چې څومره هم خلک رسي چې څه نه څه که څوک د ځان چترۍ راوړلی شي، کپړه راوړلی شي، مساله راوړلی شي، دلته لمونځ پرې وکړي، دلته پرې کښېني، دلته په ځان باندې چترۍ ونیسي، د اوبو بوتل وړی شي. د اوبو وغیره انتظامات خو مونږ کوو خو د ځینې شیان داسې دي چې که خلکو د ځان سره راوړل د تکلیف نه پرې بچ کېږي. خو انتظاماتو ذمهداري انشاءالله سیاسي اتحاد دی، صدر صاحب نوست دی، خو صرف د یو اپیل کوو چې د علاقې د امن او امان د خطره د هر څه نه بلتر په ګڼ تعداد کې راوتل غواړي. د جمعې په ورځ چې کم از کم موږ 10 بجو له ټولو پریدای دغې بوډۍ بازار له دغې مناره لاندې دلته به علما کرام هم وي، ټول قومي مشران به وي چې په غټ تعداد کې روشو. کم از کم د موږ د غیرت د وړوکی یو کور دی چې د خپلو وینو د خویندو میندو د لپټو او د عزت پښتنه په دغه نوستي وکړو. انشاءالله ډېر کور پې کېږي. تیروله یې د نن ورځې د وتو اعلان کړی و خو چې په تیرو کې په غونډه وشوله شاعري سور دی اوس په مذاکراتو زور وروړي چې دلته داسې غونډه وشي دغو ټولو د وینو د سیلاب مخنیوی کېږي.